د اسلامي امارت د واکمنۍ د پرځېدو او د یو نوي بند د نړېدو په اړه تازه جزئیات راغلل. کله چې واکمنۍ د عقل، تخصص او ولسي باور پر ځای د شعار، ریا او دعا پر بنسټ جوړیږي، نو تر ټولو لومړی شی چې نړیږي هغه د ولس هیله او باور دی. نن په افغانستان کې یو بند ونړېد، خو له هغه سره جوخت یو مهم پیغام هم را څرګند شو. یو داسې پیغام که د نوموړې واکمنۍ بنسټونه هم له دروغو جوړ وي، نو ډیر ژر به د دغه بند په څیر ونړیږي. دا یوازې د اوبو بند نه و، دا د اسلامي امارت د یوې غټې دعوې د نړېدو پیل دی چې میلیونونه افغانۍ لګښت پرې راغلی و. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. رحمت الله نبیل په خوست کې د لیژې بند نړېدو ته غبرګون ښودلی دی. ښاغلی نبیل وایي هغه پروژې چې د علم، تخصص او څار پر بنسټ نه بلکې د شعار، ریا او دعا پر محور جوړیږي، پایله به یې یوازې نړېدل وي. نوموړي ډیره کړې ده چې بې له شکه یوه ورځ به د مولایي استبداد بند هم د لیژې بند په څیر د ولس د پوهې له لومړي باران سره ونړیږي. د وګړو د ازادۍ لپاره به لاره خلاصه شي، او دا ورځ لرې نه ده. تېره ورځ د خوست په ګربز ولسوالۍ کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د اوبو او برېښنا وزارت له لوري د 20 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی بند پوره 6 ورځې وروسته له هغې ونړېد چې نوموړې واکمنۍ ګټې اخیستنې ته سپارلی و. د خوست چارواکو ویلي چې د یاد بند د نړېدو په تړاو څېړنې کوي تر څو معلومه کړي چې د کومو تخنیکي ستونزو له امله نړېدلی دی. ګڼ شمېر هیوادوالو د دغې واکمنۍ له لوري په هیواد کې پر ټولو پراختیایي او بنسټیزو پروژو نیوکې او اندېښنې راټوکولې دي چې د ولس په میلیاردونو پیسو نامعیاري کارونه ترسره وي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.